په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان. مشاوره و راهنمایی در مورد رفتار و کردار کودکان و نوجوانان، مشکلات و راه‌های حل. هر شنبه در صبح بخیر و ماښام بخیر افغانستان. د انسان د غریزو او استعدادونو په اړه به د نن ورځې په خبرو اترو کې په سیالیو باندې وغږیږو. که مو په یاد وي په تیرو بحثونو کې مو په امتیاز غوښتنې او لوړتیا غوښتنې باندې خبرې وکړې او ومو ویل چې انسان په فطري ډول غواړي چې له نورو نه لوړتیا ولري، ښه کاروبار ولري، ښه موقف او مقام ولري، ډیره سرمایه او پیسې ولري او یا هم ښه پوهه او تقوا ولري. نو د دغه ټولو لوړتیاو د لاسته راوړلو لپاره سیالیو ته مخه کوي. نو ځکه ویلی شو چې د سیالیو کول احساس په انسان کې یو طبیعي امر دی. د نن ورځې په بحث کې به د خپرونې له مشاور څخه وپوښتو چې د سیالیو کولو احساس په انسان کې څه وخت په کار پیل کوي. آیا سیالي کول ګټور کار دی که تاوان لري؟ او څنګه کولی شو چې ماشومان روغې، سالمې او ګټورې سیالۍ ته وهڅوو او دا روحیه په دوی کې پیاوړې کړو؟ ښاغلی بلوچ که داسې راته ووایه چې په انسانانو کې د سیالیو احساس که چیرې نه وای نو څه به پېښ شوي وای، څه به وای؟ که د سیالیو احساس په انسانانو کې نه وای، دا دومره ترقیات، دا دومره پیشرفتونه د علومو او د فنونو، دا دومره د تخنیک او الکترونیک یا برقی پیشرفتونه چې اوس د انسانانو نصیب شوی، دا تمدن چې د انسان نصیب شوی او انسان ورته انسانان ته په لاس ورغلی، دغه ټول ترقیات ناممکنو او کوای په دغه کیفیت بنوای. ځکه چې د سیالیو برکت ده چې هر انسان، هر ټولنه دا کوشش کوي چې خپل پرمختیا د نورو په مقابل کې د نورو نه لوړ کړي او ښه کیفیت ور وبخي. هوکې دغسې که راته ووایست چې د ماشوم په وجود کې سیالۍ په کوم عمر باندې په کار باندې پیل کوي؟ ماشوم چې دنیا ته راځي هغه وخت چې ماشومان که موږ داسې مثال ورکو چې دا غبرګلونې ماشومان کله چې د سیزني او ورونی نه خلاصیږي، لاسوبخي خلاصیږي، د مور پر تی باندې هم دوی سیالي کوي، هر یو غواړي چې لاس ته راوړي او زیاتره د استفاده وکړي، یعنی تر دې حده پورې ډېر ابتدایي حالت لري دا سیالي. نو وروسته بیا په هغه شرایطو کې چې ماشوم غټ شي او لوبې کوي، د لوبې د شیانو سره له ځانه سره لوبې کوي. مثلا ماشوم چې یوازې خپل د لوبو د شیانو سره لوبې کوي، زړه یې غواړي چې یو همبازي هم ولري، یعنی بل ماشوم هم ورسره وي چې په ګډه سره څنګه باید ملګری ولري. نو چې همبازي یې پیدا کړه، ملګری چې پیدا کړه چې په بازي کې ځان سره شریک کړه، په دې وخت کې بیا هم دی غواړي چې دا ټول امتیازونه ځان ته دغه کې انحصار کړي، یعنی خپل په قبضه کې ونیسي. که ملګری نه وي، که رقیب نه وي په میدان کې، په خالی میدان کې خو رقابت نه کیږي. دا په جهان کې که داسې چې قدرت، ټول قدرتونه د یو انسان په لاس کې او رقیب ونه لري، نو هغه ژوند هم ورته بې خونده بسي، ځکه چې ډېر فعالیت نه کوي. اکثرا دغه پیشرفتونه چې دي د سیالیو او رقابتونو له برکته منځته راغلي او لا پسې راځي، مګر داسې نه دی چې سیالۍ په ټول ساحو کې د ژوند مثبتي یا مثلا ګټوري. سیالۍ خو بیا ګټوري برخې هم لري او
زیانمنې برخې هم لري. نو کله بیا موږ دې ته ویلی سو چې دغه ګټورې برخې دي او د سالمې یا ناسالمې برخې دي، یعنې زیانمنې برخې. زه ګټورې سیالۍ به داسې درته تمثیل کم. دو ماشومان دی په یو کور کې مکتب ته ځي یا مثلا د کور کارونه کوي، د دوی ترمنځ د فامیل مثلا پلار مور دوی به سیالي اچوي، دا مثبت سیالي ده که نه، مګر دا وایو چې دا کار ستا او دا کار ده، نو هر یو چې خپل کار په ښه توګه سرته ورسوله هغه نو ورته یو بخشش ورکوو، نو دغه سیالۍ ته مثبت او ګټور سیالۍ وایي. یا په مکتب کې په ښوونځي کې په یو ټولګي کې دوه ماشومان دي چې دواړه ښې نمرې لري او استاد معلم صاحب ښوونکی، نو د دوی ترمنځ دا مثبت ګټور او سالم سیالۍ داسې سیالۍ ته داسې وده ورکوي، وایي چې نو دا 100 نمرې به هر چا چې وګټل نو هغه به اول نمرې، نو دې سیالیو ته مثبت سیالۍ یا سالم او یا ګټور سیالۍ وایي. او په ناسالمه او زیانمنه سیالیو کې هم مثالونه لرو. که زه درته ووایم چې دا نن ما لیدلی هم ته ومنه، په باسکل سپاره ماشومان داسې یې ځغلول د پارک شارنو سره مخامخ په دې پیاده رو کې، یعنې حتی نږدې و چې یو بل ماشوم چې دا خوا مخامخ روانو هغه ماشوم تر باسکل راندې سي، نو دا سیالۍ یا به ټکر کوي یا به لویږي په یوه کډه کې حتما. او دا بې بندوبار نامنظم او بې قانونه سیالۍ دي، دا ګټور نه دي، دا بلکې زیانمن دي، یعنې دې ته زیانمنې سیالۍ ویلی شو. بله. ډېر ښه. نو بیا څرنګه کولی سو چې د ماشوم پر روحیه کې له کومې لارې یا په څه ډول سره سالمو سیالیو ته موږ تاسو باید وده ورکړو؟ کورنۍ هسې چې موږ او تاسې په ټول پروګرامونو کې په تکرار او په وار سره ویلي چې کورنۍ بهترینه نمونه د تربیې د ماشوم دپاره دی. څه چې ښه زده کړي هم ماشوم اول د کورنۍ نه زده کوي، بیا یې د کوڅې نه او بیا د ښوونځي نه، او چې خدای ناخسته ناسالم زده کړي یا روزنې ور په برخه سي هغه هم کاپي کړی نقل کړی او اخیستی خپل د کورنۍ نه، بیا یې د کوڅې نه او بیا یې د ښوونځي نه. په کورنیو کې په کومو کورنیو کې چې د دې کورنۍ او د بل کورنۍ یا یې خپل یا یې مثلا سیال، د دوی ترمنځ خامخا سیالي شته. دغه سیالۍ که سالم سیالۍ وي، دغه که په سالمه توګه وي، په ګټوره توګه وي، د فلانکۍ زوی فلانې درجې ته رسېدلی دی، بچیه ته هم کوشش وکړه ځان ورسوه، یعنې خپل زوی دې ته هڅوي، خپل زوی ته خپل لور ته یا خپل ماشومانو ته په عمومي طور. مثلا فلانۍ کوشش کړی چې یو علمي درجې ته ورسي، نو موږ به هم کوشش وکړو چې ځان ورسوو هغې علمي درجې ته. یا مثلا یو ښایسته غالۍ د فلانۍ په کور کې اوبدل سوی، نو راځئ چې د هغه نښه دلته راوړو، د هغه له رویه به یوه ښایسته غالۍ به جوړه کړو، نو دې سیالیو ته مثبت سیالۍ وایو او ماشوم دلته په مثبت ډول سیالیو ته هڅول کېږي. او که داسې چې مور او پلار تل خپل ترمنځ وایي دا پلانکۍ ته ګوره داسې یې کړی، موږ به کوشش وکړو چې تر هغه به پورته وکړو یا هغه به مات کړو په دې دغه کې په دې سیالیو کې، نو دا د ماتې خبر، دا سپک خبرونه، سپک خبرې او دغه د عداوت او دشمني او دا برخورد چې دوی خپل ترمنځ دا لهجه تند لهجه باندې، تند لهجه، انتقادي لهجه، نیوکې او دا شیان، نو معلومدار د ماشوم په روحیه کې هغه نیوکې روزي او هغه تندې او هغه بالاخره دشمني ټول د په مغز کې پاته کېږي. بله. که داسې راته ووایاست استاد چې د ماشومانو د سالمو او زیانمنو سیالیو مسؤلیت دغه په خپله د چا له غاړې؟ اول خو د مور و پلار، بیا یې د جامعې په غاړه، په کوڅه کې روزل کېږي ماشومان، او وروسته نو
چې ښوونځي ته ځي د تعلیمي او تربیتي مسؤلینو پر غاړه دی چې دوی باید سعی وکړي، کوشش وکړي دا سپورټونه، دا هنري فعالیتونه، دا ترانې، دا مقالې، دغه شیان خو په مکتب کې تقویه کېږي. په دغه لارو کې، په دغه لارو چارو کې باید چې سیالۍ د دوی ترمنځ واچول شي او دوی وهڅوي مسؤلین چې مثبت سیالۍ ته میدان ته ډګر ته ووځي او د یو بل سره په صمیمانه توګه به سیالۍ سره وکړي. ګرانو کورنیو او ګرانو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې بحث همدومره و چې پرې وغږېدلو او په راتلونکي کې به بیا چې د ماشومانو په هکله د باج اخیستلو په هکله باندې موږ وغږېږو. ستاسو نه خدای پاماني کوو. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماښام په خیر افغانستان.